احادیث مبارکو کې راځي چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شپې پر لمانځه باندې ودرېدی او د شپې په لمانځه کې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قرآن کریم آیاتونه ویل او ډېر ځله به د قرآن کریم په آیاتو کې د نورو قومونو ذکر راتلی. قرآن کریم کې راځي وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثير وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تدبيرا. عادیان رالو، سمودیان رالو، په مابین کې ډېر قومونه رالو. الله تعالی د ټولو مثالونه ښکاره کړي او بیان کړي دي. الله تعالی ټوله د هلاکت سره مخامخ چې کله به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ ته د آیاتونه مبارکان رالو نو بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت فکر واخیستی. بیا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته د خپل امت یاد رالی او بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مانځه مبارک کې دومره ژړا کوله د خپل امت په فکر کې چې د هغې ږیره مبارکه او د هغې سینه مبارکه دا به په اوښکو باندې لړلې وه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخرنۍ زندګي کې یو څو بیشتان سپین نو صحابه پوښتنه ځینې کوي چې د الله رسوله دا بیشتان دې ولې سپین نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې دا سوره هود او د دې په مثل نورو سورتو زما بیشتان را سپین کړل چې هغې کې د قومونو ذکرونه دي، هغې کې د قومو د عذابونو، په هغې کې د قومونو د هلاکتونو ډېر ذکرونه دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زه د هغې په فکر کې زما بیشتان سپین نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډېر ځله د دې امت ډېر فکر او د دې امت متعلق ډېره ژړا او د دې امت متعلق ډېر غم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په لمانځه کې ژړا او فکر واخیستی. دومره به لمونځ مبارک د هغې وړسلو چې بیا به یې پښې مبارکې وپړسېدې او ډېر ځله داسې مو وسلو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به پر ډوډۍ باندې ناستو چې کله به د دې امت د ګناهګارانو فکر رالی چې الله تعالی به زما د امت د ګناهګارانو سره څه کوي. بیا به د پیغمبر علیه السلام سره ډوډۍ مبارکه پاته وه، بیا به یې د سترګو مبارکو څه اوښکې راتویېدې او بیا به اللهم امتي یا ربي امتي یا ربي امتي زما د امت سره به څه کېږي، زما د امت سره به څه کېږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې امت دپاره ټوله زندگی د رحمت په شکل ولا او د دې امت سره د اسانۍ په شکل ولا او د پیغمبر په دعا کې د امت ته الله تعالی څومره اسانۍ ورکړې وه. کتابو کې تر اوسه پورې مې نه دي لیدلي چې انبیاو د امت متعلق ژړا وکړه. د نورو انبیاو د امت سره عجیبه معامله وه چې کله به د امت سره ناراضه سو دستي به امت ته شرا کوله. حضرت نوح علیه السلام چې کله خپل قوم ته تبلیغ وکړي، دعوت یې وکړي او قوم د ایمان او د اسلام طرف ته راوبلل چې کله هغه قوم دې خبره ته نه متوجه کېدی حضرت نوح علیه السلام ربي لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، یا الله د دې ظالمانو یو کور یو کلی یو فرد پر دې مځکه مه پرېږده. چې د هغې غوښتنه وه چې کله طوفان نوح رالی بیا هغه کسان نجات پیدا کړي چې صرف د نوح علیه السلام په کښتۍ کې وو، د مځکې پر مخ چې څومره انسانیت و ټوله تباس. لیکن پیغمبر علیه السلام عجیبه نبی و چې کله د طایف په دره کې را روان دی او د کلي او باش انسانان یې په کاڼو باندې ولي او د سره صدرنوکه پورې په خپلو وینو کې کرنګ روان دی او د ډېرو وینو تویېدلو څه وروسته د هغې بدن ضعف وکړي، هغې کمزور کښېني، هغه انسانان یې برته در لاسو ونسي او پر یې وی او دی روان او بیا په کاڼو باندې ولي او دې وخت کې د هغې د مدد دپاره د اسمان فرشتې راځي. پر سر باندې ورځ راله. پیغمبر علیه السلام چې ورته وکتل څوک دی؟ فرشته د ملک الجبال. هغه ورته وایي زه د دې غرونو متصرفه یم، امر وکړه چې زه پر دې ظالمانو دا غرونه سره راولم ټول کې ختم کړم. بیا د ورېځو فرشتې راځي، د غرونو والا فرشتې راځي او د نظام چلونکي فرشتې راځي. هغې تاب و صبر نه لري د پیغمبر د لیدلو. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله کښېناستی دعا څه کوي؟ اللهم اشکو الیک ضعف قوتي وقلة حیلتي. یا الله کمزوري زما ده، یا الله اوس هم کمزوري په ما کې ده، یا الله زما قوم دی بس اللهم اهدی قومي فانهم لا يعلمون. یا الله زما قوم ته هدایت وکړي، که د دوی پلرونه زما سره داسې کوي نو هغه ناپوه خلک دي. یا الله د دوی په اولادونو کې به داسې څوک پیدا سي چې هغوی به زما د دین مدد کوي. نو حضرت نوح علیه السلام ته چې کله د قوم خبره راله
چې هغې کله د قوم سره ناراضګي ولیدله بس دستې ویل یا الله زما قوم ټوله تباه که بس. لیکن پیغمبر علیه السلام څه ورته ویل اللهم اهدی قومي فانهم لا یعلمون. یا الله زما قوم ته هدایت وکړه د پلرونو څخه یې تمه نه لرم په اولادونو په نسلونو کې به داسې څوک پیدا سي چې هغې به زما د دین معاونین وي.